ډاکټر عبدالله له چا ولې مننه کړې ده. بلخوا طالبانو د ډیورنډ کرښې په اړه څه وویل، د پارلمان غړو په ترکیه کې څه حال دی، او د دې ترڅنګ نور ډیر مهم خبرونه هم شته. نو ویډیو تر اخره وګورئ. ډاکټر عبدالله له سعودي عربستان او پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان ځانګړي ناستې د نوښت او کوربتو په اړه مننه کړې ده. نوموړي د افغانستان د ملګرو هیوادونو غوښتي دي چې اوسني وضعیت کې ټولې شونتیاوې پر لاره واچوي او اقتصادي برخه کې پرې د افغانانو لاسنیوی وکړي. ولسي جرګه ترکیه هیواد ته د افغانستان د ولسي جرګې ځینې پخواني غړي هلته د بد اقتصادي وضعیت او ناڅرګنده برخلیک وایي. دغه وکیلان یا وکیلانې وایي چې د ویزې وخت یې په خلاصېدو دی. اوس مهال هغه لوړ معاشونه پرې بند شوي او تر اوسه یې ډېرو هیوادونو ته د پناه اخیستو په پار غوښتنلیکونه لیږلي دي چې رد شوي او یا هم ځواب نه دی ورکړل شوی. لندن په لندن کې یوې محکمې پریکړه کړې ده چې د دوبی امیر باید خپلې پخوانۍ میرمنې او بچیانو ته 100 میلیونه پاونډ ورکړي. په انګلستان کې د یوې محکمې له لوري د طلاق په قضیه کې د دومره پیسو د ورکړې فیصله ساری نه لري. طالبانو د ډیورنډ د کرښې نه د پاکستان د سیمو اغځان تار لرې کړی دی. د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیر په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې د غرب له دریځ ورهاخوا ځینې اسلامي هیوادونه غواړي د افغانستان نوی حکومت په رسمیت وپیژني. حامد کرزي پخواني ولسمشر حامد کرزي اوسني وضعیت کې افغانانو سره د جاپان هیواد د 100 میلیونه ډالر مرستې مننه کړې ده. حامد کرزي پر خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې جاپان د افغانستان یو ملګری هیواد دی او له تیرو 2 لسیزو راهیسې یې افغانستان سره پرله پسې مرستې کړې دي. د جاپان هیواد تیره ورځ افغانانو سره د 100 میلیونه ډالرو مرستې کڅوړه منظوره کړه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا به افغانستان کې د اړو کسانو لاسنیوی پرې وشي. او په دې سره اخر خبر هم دا چې د امریکا د مرکزي استخباراتي پخواني مشر جنرال ډیویډ پټریوس وايي امریکا نور نه غواړي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. دا تر دې مهاله مهم او تازه خبرونه چې تاسو په دې ویډیو کې ولیدل. ډیره زیاته مننه چې د سولا افغان یوټیوب چینل ویډیوګانې ګورئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت درته غواړم. د خدای په امان.